شکر دی موږ مسلمانان یو ته جهاد په چا کړې ستا په وطن کې روا نه دی چې جهاد په ما کړې بازار کې ګرځې ستا لنډۍ جهاد پې نه کېږي څه ستا د لاهور هیرا منډۍ جهاد پې نه کېږي څه نو ما وویل ګنې د دې جابر ریاست د پنجاب جابر ریاست یوازې زه خلاف یم نو دا څو ورځې کېږي چې مخکې مې ځان تلنو وزن مې ډېر زیات کم دی 40 کیلو مې دا 2 ورځې کېږي چې ځان مې وتلو 250 ته رسېدلی ما ویل دا ټوله دنیا یې خلاف ده خو څوک غږ نه کوي په افغانستان باندې یرغل به درته ګران پرېوځي یا دا شیخ له هر بدل به درته ګران پرېوځي د افغانستان نیول د اوسپنو نینو غوندې دي د افغانستان نیول د اوسپنو نینو غوندې دي قمق له اوسپنې چې چل به درته ګران پرېوځي زه د یو کار کیسه کې نه اوسېږم ستا د اختار کیسه کې نه اوسېږم ښکاره یې بغاوت کوم زه د لنګمار کیسه کې نه اوسېږم غریب یم خان ته مې سر نه ټیټوم هېڅ یو تاوان ته مې سر نه ټیټوم که پیدهدار په تختو وځړېږم خو پاکستان ته مې سر نه ټیټوم خو د تاریخ په پاڼه یې لیکه چې یاداشت ولرې دومره مې وزوره رقیبه چې برداشت ولرې په انګار دومره ظلم وکړه چې بیا یې قار ته ټینګ شي او دومره مې وچړه رقیبه چې ګزار ته ټینګ شي دومره مې وچړه رقیبه چې ګزار ته ټینګ زه یې جنا غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم چې ابدالي او میرویس خان ته احترام نه لري د هغې ملک نه خدایه کړې د قهر کرخه چاپیر چې زما وران افغانستان ته احترام نه لري د زړه خبره مې اعصابو ته معقوله ښکاري ما ته مې کړې دعا دا وارې قبوله ښکاري د احمدشاه د زوی به سترګې په ډیلي ښخې وي چې حرمونه یې وي ډیورن به ورته پوله ښکاري د پامیر ټي وي درنو لیدونکو بیا هم سلامونه په دې هیله یم چې رک روغ بایسته او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ درنو لیدونکو نو دغه څو ورځې تاسې به ګورئ چې د وطن د میړنو ځواکونه د پنجاب د ځواکونو سره په نښته دي او الحمدلله بریالي هم دي نو څنګ ته مې داسې څوک ولاړ دی چې دا وایي چې دا خبرې زه ډېر د پخوا نه کوم خو څوک یې راسره نه مني بیګا مې ورسره خبرې کولې بله شپه چې ما انګار صاحب چې دغه شان ریکارډ وکړو وایي چې دا خبرې خو ما ډېرې مخکې کولې خلکو به راپورې خاندل اوس رښتیا شولې نو انګار صاحب نه به د ده خیالات اورو د ده اظهارات به اورو تاسې را سره خپرونه کې تر پای پاتې شئ په پیل کې خو انګار صاحب ډېر ښه راغلی زموږ خپرونې ته او ډېره مننه چې زموږ دعوت دې ومنو قربان دې شم جناب شاداب صاحب محترم خوښه خوشحاله یم چې ستاسو غوندې ځوانانو سره ولاړ یم او ستاسو نه یو جهان مننه کوم چې زموږ غوندې فقیر او عجز او مسکین خلک مو د خپلې کیمرې تر مخې راوست ډېره زیاته مننه ډېره مننه انګار صاحب دا خبره چې مې مخکې وکړله له پخوا چې انګار مونږ پېژنو دغه شعرونه انتقادي بڼه لري انقلابي بڼه لري او تر ډېره پکې د پنجاب په جابر ریاست باندې ګوته پورته شوې ده خو هغه وخت کې چا بې داسې غوږ نه ګره اوس دغه ستا شعرونه ډېر مخته کېږي دغې کې څه وایې نو دومره به ووایم چې ما مخکې هم ویلي دي چې دا د مېړنو ځواکونو د دې اتلانو دا سرخندنې او دا قربانیانې او دا لاسته راوړنې مې چې ولیدې نو ما وویل ګنې د دې جابر ریاست د پنجاب جابر ریاست یوازې زه خلاف یم نو دا څو ورځې کېږي چې مخکې مې ځان تلنو وزن مې ډېر زیات کم دی 40 کیلو مې دا 2 ورځې کېږي چې ځان مې وتلو 250 ته رسېدلی ما ویل دا ټوله دنیا یې خلاف ده خو څوک غږ نه کوي ښه دا خو بل برکت شو د دې کیسې نو چې انګار صاحب پکې 15 کیلو وزن اخیستی ښه مهرباني انګار صاحب تا نه څه اورو جناب شاداب صاحب زه به درنو مینوال ته داسې ووایم چې په لار نشي بیلار سړی ورکېږي چې په لار نشي مننه چې په لار نشي بیلار سړی ورکېږي که د کار وي خو د کار سړی ورکېږي چې په لار نشي بیلار سړی ورکېږي که د کار وي خو د کار سړی ورکېږي د وطن د دې حالاتو معلومیږي د شملو او د دستار سړی ورکېږي د وطن د دې حالاتو معلومیږي د شملو او د دستار سړی ورکېږي چکلی د بغاوت چغه د هر جابر خلاف چکلی د بغاوت چغه د هر جابر خلاف په وړاندې د دښمن مو د ګزار سړی ورکېږي څه علت هیڅ خبر ور باندې نشو شپه یې کور کې وي سهار سړی ورکېږي مننه شاداب صاحب وایي څه علت هیڅ خبر ور باندې نشو شپه یې کور کې وي سهار سړی ورکېږي تور پنجاب کې دې خبرې ته حیران یم شاداب جانه تور پنجاب کې قربان تور پنجاب کې دې خبرې ته حیران یم پکې تل د ننګرهار سړی ورکېږي قربان د مینې مو مننه تور پنجاب کې دې خبرې ته حیران یم پکې تل د ننګرهار سړی ورکېږي د پښتون خاوره کې دا عجیبه کار دی د پښتون خاوره کې دا عجیبه کار دی په وطن باندې غمخوار سړی ورکېږي او پېښور کې د بل ځای هېڅ څوک ورک نه شو مننه صاحب پېښور کې د بل ځای هېڅ څوک ورک نه شو د کابل پکې بېشمار سړی ورکېږي
پیښور کې د بل ځای هیڅوک ورک نه شو د کابل پکې بېشمار سړي ورکېږي او مقدسه په دې ډول ده چې وایي په خبرو کې محتاط و سانګاره په خبرو کې محتاط و سانګاره چې خپل قام کړي را بیدار سړي ورکېږي. ډېر ښه مننه انګار صاحب. د تاسو هم مننه. وایي چې زما تړلي لاس او ستا درنې څپېړې یو وخت خو به اشنا دا په حساب کې راولم او نن بیا د غزا ډول د هندوکش په سر غږیږي سپېرې طالبي څڼې مې په تاب کې راولم او د نقد ملایان ګرځي له درو سره په ښار کې د شعر پیغله مې ځکه په حجاب کې راولم. ډېره زیاته مننه انګار صاحب. ډېر ښه څه دې راپېرزو کړل او دا خبرې به داسې شي چې د لیدونکو باندې به دا لیدونکي به راسره پې خاسته شي نور هم درنه څه اوري. قربان دې شم وروره د تېر یرغل په پرتله به ورته ووایم چې په افغانستان باندې یرغل به درته ګران پرېوځي. په افغانستان باندې یرغل به درته ګران پرېوځي. یاداش یخ له هر بدل به درته ګران پرېوځي. په افغانستان باندې یرغل به درته ګران پرېوځي. یاداش یخ له هر بدل به درته ګران پرېوځي. په خوله جانان جانان کوي خو زړه کې بل څه وایي. په خوله جانان جانان کوي خو زړه کې بل څه وایي. تل د یارۍ کې کړی چل به درته ګران پرېوځي. په خوله جانان جانان کوي خو زړه کې بل څه وایي. تل د یارۍ کې کړی چل به درته ګران پرېوځي. وطن مې وران که ځوانان مړه که میندې وجړوه. وطن مې وران که ځوانان مړه که میندې وجړوه خو زموږ وینې تویول به درته ګران پرېوځي. وطن مې وران که ځوانان مړه که میندې وجړوه خو زموږ وینې تویول به درته ګران پرېوځي. او دې دنګو غرونو ستا په شان خرسرې ډېر وخواړه. دې دنګو غرونو مننه. شاداب صاحب وایي چې دې دنګو غرونو ستا په شان خرسرې ډېر وخواړه. هره دره او هر مورچل به درته ګران پرېوځي. دې دنګو غرونو ستا په شان خرسرې ډېر وخواړه. هره دره او هر مورچل به درته ګران پرېوځي. او د افغانستان نیول د اوسپنو نینو غوندې دي. د افغانستان نیول د اوسپنو نینو غوندې دي. قمقله اوسپنې چې چل به درته ګران پرېوځي. قربان مننه. د افغانستان نیول د اوسپنو نینو غوندې دي. قمقله اوسپنې چې چل به درته ګران پرېوځي. انګار شاعر زخمي زمری د زمریان مه قهروه. انګار شاعر زخمي زمری د زمریان مه قهروه. د زمري خوله کې لاس منډل به درته ګران پرېوځي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوندور بیخي ښه انګار صاحب. نو ولا دغه د کیمرې تر شا ملګري دم په جذبه کې راوستل. د مینې مو مننه یار. ډېر ښه انګار صاحب. هر لفظ دی موږ داسې څه نه لرو چې ستا هر لفظ دی په نظر کې کیدو. خدای دې ښه لره کور دې ودان. نو انګار صاحب یو نظم دی ویلی و او هغه نظم کې وروستی یو ځای کې داسې و چې بازار کې ګرځي ستا رنډۍ جهاد پې نه کېږي چې ستا د لاهور هیرا منډۍ جهاد پې نه کېږي چې هغه نظم که در سره یې درنه واورو په ډېره مینه. یو څه اندازه مې په یاد دی او تاسو ته په مینه در پیرزو کومه مینهوال دې واوري چې وایي که په پن که په معیار خبرې وشي که په پن که په معیار خبرې وشي بده نه ده که په کار خبرې وشي که ناخوالې مو دوران وطن تعقیب شي خیر که بیا په شعر شعار خبرې وشي که ناخوالې مو دوران وطن تعقیب شي خیر که بیا په شعر شعار خبرې وشي. زه د حالات کره کتنه کوم شاداب صاحب. زه د حالات کره مننه قربان مشتم. زه د حالات کره کتنه کوم. په هر خاین چاپړوس لیکنه کوم. سپینه وینا که تېروتنه وي نو زه به بیا دا تېروتنه کوم. قربان زه د حالات کره کتنه کوم. په هر خاین چاپړوس لیکنه کوم. سپینه وینا که تېروتنه وي نو زه به بیا دا تېروتنه کوم. د خپل حق پښتانه بندول غواړي. قربان د خپل حق پښتانه بندول غواړي. د پښتون د حق غوښته بندول غواړي. څو کسان مې کړه معلوم دې معاشره کې خپله چپ دي زما خوله بندول غواړي. قربان د خپل حق پښتانه بندول غواړي. د پښتون د حق غوښته بندول غواړي. څو کسان مې کړه معلوم دې معاشره کې شاداب صاحب خپله چپ دي زما خوله بندول غواړي. زه د یو کار کیسه کې نه اوسېږم. زه د یو کار کیسه کې نه اوسېږم. ستا د اختار کیسه کې نه اوسېږم. ښکاره بغاوت کوم. زه د لنګمار کیسه کې نه اوسېږم. قربان زه د یو کار کیسه کې نه اوسېږم. ستا د اختار کیسه کې نه اوسېږم. ښکاره بغاوت کوم. زه د لنګمار کیسه کې نه اوسېږم. شور کوم د شور مکړه شور مې ګوره نه خوښېږي. شور مکړه شور مې ګوره نه خوښېږي. ټکي د زور مې ګوره نه خوښېږي. پښتون افغان یم رانه لرې ګرځه واوره دالخور مې ګوره نه خوښېږي. شور مکړه شور مې ګوره نه خوښېږي. ټکي د زور مې ګوره نه خوښېږي. پښتون افغان یم رانه لرې ګرځه واوره دالخور مې ګوره نه خوښېږي. درته جوړېږي اجل څه له راځي شادابه درته قربان درته جوړېږي اجل څه له راځي. بې ځای به وخورې وهل څه له راځي. پام کوه پام د
د افغانستان په خاوره دومره ډاډه په یرغل څه له راځي ډېر ښه دی. لکه شاهین د غرونو سر کې اوسي لکه شاهین د غرونو سر کې اوسي پروا د ګواښ نه کړي خطر کې اوسي زما افغان سرتیري نه پیژنې ماشه په لاس تیار سنګر کې اوسي ډېر ښه دی. غریب یم خان ته مې سر نه ټیټوم غریب یم خان ته مې سر نه ټیټوم هېڅ یو تاوان ته مې سر نه ټیټوم که پیدهدار په تختو وځړېږم خو پاکستان ته مې سر نه ټیټوم دا بیا ووایه قربان غریب یم خان ته مې سر نه ټیټوم هېڅ یو تاوان ته مې سر نه ټیټوم که پیدهدار په تختو وځړېږم خو پاکستان ته مې سر نه ټیټوم سپا وایه بانې چلونه مه جوړوه سپا وایه سپا وایه بانې چلونه مه جوړوه په ایښې دام کې راته نور ولونه مه جوړوه ته د کونړ دنګو نښترو شنو درو ته غلې ته د کابل زاړه اثار او سیند اوبو ته غلې ته د کونړ دنګو نښترو شنو درو ته غلې ته د کابل زاړه اثار او سیند اوبو ته غلې په دې بېننګو شازلمو باندې ما مه ویروه په دې خړسرو دالخورو باندې ما مه ویروه مننه ته د کونړ دنګو نښترو شنو درو ته غلې ته د کابل زاړه اثار او سیند اوبو ته غلې په دې بېننګو شازلمو باندې ما مه ویروه په دې خړسرو دالخورو باندې ما مه ویروه ته په بې ځایه تلوسو رانه زړه نشي ایستی او دومره په اسانه د جهلم نه مې خوله نشي ایستی ډېر ښه دی. ته په بې ځایه تلوسو رانه زړه نشي ایستی دومره په اسانه د جهلم نه مې خوله نشي ایستی او درنو مینوالو ته یې ډالۍ بالخصوص شاداب جانه تا ته وایي شکر دی موږ مسلمانان یو ته جهاد په چا کړې شکر دی موږ مسلمانان یو ته جهاد په چا کړې ستا په وطن کې روا نه دی چې جهاد په ما کړې بازار کې ګرځي ستا رنډۍ جهاد پې نه کېږي څه ستا د لاهور هیرا منډۍ جهاد پې نه کېږي څه قربان مو شم شکر دی موږ مسلمانان یو ته جهاد په چا کړې ستا په وطن کې روا نه دی چې جهاد په ما کړې بازار کې ګرځي ستا رنډۍ جهاد پې نه کېږي څه ستا د لاهور هیرا منډۍ جهاد پې نه کېږي څه د کرمي او فتح خان قار رانه وسوباسي د کرمي مننه د کرمي او فتح خان قار رانه وسوباسي د پنجابي او د پټان قار رانه وسوباسي که ته هر څومره خواري وکړي افغان نشي تړی او په سیکړو درله تړلي پټان نشي تړی مننه د کرمي او فتح خان قار رانه وسوباسي د پنجابي او د پټان قار رانه وسوباسي که ته هر څومره خواري وکړي افغان نشي تړی په سیکړو درله تړلي پټان نشي تړی د غازي آباد او دامګام قصه په یاد ولره مننه د غازي آباد او دامګام قصه په یاد ولره د افغانانو د انجام قصه په یاد ولره په غلا خو نه کېږي رقیبه په ښکاره راشه او که د خیبر کوپړۍ دې هېري دوباره راشه قربان په غلا خو نه کېږي رقیبه په ښکاره راشه او که د خیبر کوپړۍ دې هېري دوباره راشه ډېرې بدلې ستا راپاتې دا ځل بل واخله ډېرې بدل ستا راپاتې دا ځل بل واخله او ما درته ډال سینه نیولې خپل بدل واخله خو د تاریخ په پاڼه یې لیکه چې یاداشت ولرې خو د تاریخ په پاڼه یې لیکه چې یاداشت ولرې دومره مې وچېړه رقیبه خو د تاریخ په پاڼه یې لیکه چې یاداشت ولرې دومره مې وزوره رقیبه چې برداشت ولرې په انګار دومره ظلم وکړه چې بیا یې قار ته ټینګ شي او دومره مې وچېړه رقیبه چې ګزار ته ټینګ شي دومره مې وچېړه رقیبه چې ګزار ته ټینګ شي په انګار دومره ظلم وکړه چې بیا یې قار ته ټینګ شي او دومره مې وچېړه رقیبه چې ګزار ته ټینګ شي. ډېره مننه انګار صاحب زه به دې نظم ته لفظونه پیدا نه کړم خو بیا هم د استاد عبدالباري جهاني دغه یو بیت درته وایم چې خالق مې ککرۍ سجدې ته نه ده پیدا کړې خالق مې ککرۍ سجدې ته نه ده پیدا کړې تندي یې ماتوم دې لګومه خو دې نه. ډېره زیاته مننه انګار صاحب. نو زه به اوریم چې لیدونکي دغه د انګار صاحب هر لفظ اوري حتمي به د دوی هغه جذبه وطني احساس ورسره راژوندی کېږي. انګار صاحب ستړی هم شولې په ډېره جذبه او په ډېره قهر انداز سره دې ویل خو بیا هم زه وروستی یو څه درنه اورو که غزل یو که نظم یې کار څه یې بس وروستی یو څه راته نور هم ووایه. د غزل نه مخکې به تاسو ته په مینه باندې یو څلوریزه ډالۍ کوم وایي چې په سر تړلی و کفن مړ دی په سر تړلی و کفن مړ دی هو په ناره د خپل وطن مړ دی په سر تړلی و کفن مړ دی هو په ناره د خپل وطن مړ دی رب انګار په داسې مرګ ووژنه په څنګه مرګ چې ګیلمن مړ دی په څنګه مرګ چې ګیلمن مړ دی. غزل درته وایم څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري څوک چې زما مننه څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري پر دې د پوهه شي چې ځان ته احترام نه لري. شاداب جانه څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري په دې د پوهه شي چې ځان ته احترام نه لري. زه د هغې ملا او پیر اطاعت نه کوم زه د هغې ملا او پیر اطاعت نه کوم څوک چې زما دین او ایمان ته احترام نه لري. زه د هغې ملا او پیر اطاعت نه کوم څوک چې زما دین او ایمان ته احترام نه لري. خورمه قسم چې رښتیا وایم دوزخ ته به ځي څوک چې د پاک
کتاب قرآن ته احترام نه لري خورمه قسم چې رښتیا وایم دوزخ ته به ځي څوک چې د پاک کتاب قرآن ته احترام نه لري او زه یې جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم زه یې جناح غوندې قربان زه یې جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم چې ابدالي او میرویس خان ته احترام نه لري دا بیا ډېر قربان مو شم زه یې جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم چې ابدالي او میرویس خان ته احترام نه لري د هغې ملک نه خدایه کړې د قهر کرخه چاپیر چې زما وران افغانستان ته احترام نه لري د هغې ملک نه خدایه کړې د قهر کرخه چاپیر چې زما وران افغانستان ته احترام نه لري انګار مامون به هغه څوک د زړه په سر ګرځوم څوک چې تورمخي پاکستان ته احترام نه لري ډېر ښه ډېره مننه انګار صاحب خدای دې ښه لره او بس داسې څه دي ویل نور به پرېکړه لیدونکي کوي موږ به هېڅ هم نه وایو بس زموږ به د نن ورځې خپرونه په همدغه ځای پای ته رسېږي او په پای کې د ډاکټر درمل په دغه بیت زموږ دریځ هم پکې روښانه دی او په دغې باندې به خدای پاماني کوو چې غشي به اوري مونږ نه ړنګو سب د وطن غشي به اوري مونږ نه ړنګو سب د وطن خلک به هر طرف وي موږ یو په طرف د وطن خلک به هر طرف وي موږ یو په طرف د وطن نو زما او د انګار صاحب د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بیا چې تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین راځم تر بلې خپرونې پورې خدای پامان